أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نن به انشاءالله د سورة نساء آیت نمبر 38 بوایو. الله تعالی د قرآن کریم وینا حق ادا کولو توفیق راکړي او الله تعالی دې موږ تاسو ټول ته د قرآن کریم باندې پویا اسانه کړي او الله دې موږ شرح صدر نصیب کړي. الله تعالی دې بیا موږ ته عمل کولو توفیق راکړي، آمین. ورستنی آیات کې الله تعالی د بخل او د بخیلانو بدی بیان کړله چې د هغه خلک دي دغه کبر غرور کوي او خپل هم کنجوس دي او خلکو ته هم د کنجوسۍ حکم کوي او الله خپل دولت الله تعالی چې څه ورکړي دي هغه پټولو کوشش کوي. نو الله فرمایي داسې خلک مؤمنان نه دي او دوی دپاره رسواکون عذاب دی، ذلیل عذاب دی. الله دې موږ تاسو بچ کړي دي نه. اوس د دوی مزید صفتونه بیانوي چې والذین او هغه کسان ينفقون چې هغوی خرج کوي اموالهم خپل مالونه، یعنی اول خو دوی لګوي نه مال، بخل کوي، کنجوس دي، شومان دي، که بیا لګوي هم د الله په لاره کې، یعنی په نوم د الله لاره کې، نوم ځکه چې مقصد خو نه دی رعاء الناس د خلکو د خودنې، یعنی د پاره د خلکو د خودنې اول خو لګوي نه، خو که بیا لګوي د خلکو د خودنې د پاره ولا یؤمنون او دوی ایمان نه راوړي بالله په الله باندې ولا بالیوم الاخر او نه په ورځ د آخرت باندې. اول مال نه لګوي، که لګوي نو ریا د پاره. ریا بری کې قرآن کریم کې هم بار بار ذکر شوی دی، په حدیثو کې هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې زه په تاسو باندې د غټ شرک نه د واړه شرک نه یریږم. دا مخلص صحابه کرامو ته وایي، اکم چې په غټو شرکونو کې اخته دي خو اسیم تباه دي. الله دې موږ تاسو بچ کړي. نو صحابه کرامو پوښتنه وکړه چې یا رسول الله دا ورکوټه شرک څه شی دی؟ رسول الله صلی الله علیه و وسلم ورته فرمایل چې دا ریا ده، خودنه ده او دا هغه تبا کوونکی عمل دی چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي چې قیامت په ورځ به یو درې کسان راپاڅولی شي، یو کس به وي هغه نه به الله پوښتنه وکړي چې تا ما دپاره څه کړي؟ دی ورته وایي الله ما تا دپاره خپل سر ورکړی. وایي دروغ دی ویلی، تا خو د نوم دپاره او د خلکو د تعریف دپاره کړی او تا هغه بدل دنیا کې در کړی شوی او بیا به فرشتو ته حکم ورکړي او جهنم ته به راکړي. الله دې موږ تاسو بچ کړي. بل سړی به راشي هغه به ورته وایي ما مال ورکړی دی، وایي دروغ دی ویلی. بل به راشي چې ما علم و خلکو ته مې ښودو، وایي دروغ دی ویلی. الله دې داسې حال نه موږ تاسو بچ کړي، الله دې داسې حال نه موږ تاسو بچ کړي. الله بچ نه کړي نو موږ ایمان یا زمونږ تکړهتوب خو بالکل هم نشته، د الله فضل و کرم دی. الله تعالی ته موږ باندې خپل فضل او کرم وکړي الله. نو ریا هغه خطرناک عمل دی چې او بیا دلته الله فرمایي په دې آیات کې چې ولا یؤمنون بالله، دی ایمان نه راوړي په الله باندې. دا مکمل آیت دی او په آیات کې کمی وي هم نه، اصل په آیاتونو کې کمی خو نه خبره مکمل، په بعضې خبرې باندې انسان پوه نه شي یا زړه ته پرېنوځي، الله نه وي خوښه چې ذهن ته پرېږدي. الله دې موږ تاسو په دې باندې پوه کړي، الله دې عمل کولو توفیق راکړي. چې کله ایمان وي په الله تعالی باندې نو بیا خو هر نیکی عمل د الله دپاره یي که نه. نو دلته خو الله باندې ایمان دی، نو الله ته خو علم دی، الله ګوري، الله پوه دی، الله هغه نیت نه هم خبر دی چې کم نیت باندې عمل کیږي او بیا د هغه عمل په کولو هم الله پوه دی چې څومره اخلاص دی پکې او څومره عمل دی او څه انداز دی او چا دپاره دی. او د سړي هم د ایمان دی، د سړي د ایمان شته. نو چې ایمان په الله باندې دی نو د سړي دپاره د کمرو او خلکو ته د خودنې بیا څه ضرورت دی؟ ما ته یو سړي کیسه وکړله، هغه اردو ترجمې کې مې هم وکړله. هغه کیسه ډېره عجیبه وه، زما په زړه باندې ډېر زیات اثر کړی و. نو تاسو ته هم کومه کیدای شي د هدایت باعث شي. یو سړي ما ته وویل چې ډاکټر صاحب موږ باندې ډېره زیاته سختي غریبانه وه په روژې کې. ما ته کور والا وویلې چې فلاني ځای کې د روژې څه پیکیج ورکوي ته هم ورشه. ما اول خو نه منله، خو کور والا مجبور کړم او غربت مې هم ډېر و، روژې هېڅ خرچه نه وه. نو لاړم
چې لاړم اول په قطارونو کې یو قطار بل قطار چې څومره ذلیل کېدلی شوم ذلت یا زما زړه کې چې څه ومایي چې د جامې رانه ووتې او بیا چې کله سامان یې راکو نو بیا 3 کیمرو والا یوې کیمرې سره تصویر بیا بلې کیمرې سره تصویر یا سړی به ولاړو چې هغه به ما راکو سامان بیا بل ما به ویلې چې د ځمکه چاوده شوي یو څه پکې ننوتی او سامان څه شی و یو د 50 کیلو غوړو ډبې یو د 20 کیلو د غوړو تړله او د 15 کیلو غالبا چې ورشي یاد کړی دا 3 شیونه نو دا څه شی دغه سړی یا دا خو یو سړی خبره داسې په د سونو کسانو ته چې ورکوي د هغوی په زړونو کې د هغوی په زه ځکه اکثر تاسو ته وایم چې په دې ادارو کې او په دې تنظیمونو کې او په دې مؤسسو کې د مختلفو نومونو سره دي او د مذهبي خلک دي دا مصیبت دوی ته مه ورکوئ مالونه ډایرکټ غریب ته یا چې کوم ځای کې تاسو پوهېږئ دی ضرورتمند دی په پټه یې ورکوئ همدا وجه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اوږد حدیث دی تاسو ته ټول معلوم هم دی چې کله چې فرشتو د غر ولیدو چې دا دومره مضبوط دی چې ځمکه ایساره کړه نو پوښتنه یې وکړله چې یا الله تعالی دا خو ډېر مضبوط شی ته پیدا کړی دی غر دنه مضبوط شته وایي هاو دنه مضبوط هم شته بیا ورته الله تعالی اوبه وښودې چې دا دنه مضبوطي دي وایي دنه مضبوط شته وایي هاو بیا ورته نه اور وښودو غلط شم غر وښودو بیا ورته اوسپنه وښوده بیا ورته اور وښوده بیا ورته اوبه وښودې بیا ورته هوا وښوده داسې ترتیب سره مضبوطواله دا مضبوط دی دا مضبوط دی دا دنه مضبوط دی دا دنه مضبوط دی دا دنه مضبوط دی اخري کې هوا وښوده چې د هر شی تباه کولی شي چې الله پکې زور واچوي نو فرشتې حیرانې دي په دې هر یو شي مضبوطوالي باندې بیا فرشتو سوال وکړو چې دنه مضبوط شته الله تعالی فرمایي هاو دنه هم یو مضبوط شی شته وایي څه شی دي وایي هغه پټه صدقه ده چې هغه صرف الله دپاره وي یعنې تاسو ګورئ غرونه اوسپنې هواګانې اوبه دوی د ټول قوتونه دنه هم هغه پټه صدقه چې هغه د یو لاس نه بل لاس ته هم پته ونه لګي نو دا خبره ولې داسې ده دلته الله فرمایي چې ولا یؤمنون بالله د هغه ایمان دی په الله باندې چې الله ته ورکومه الله د پاره ورکومه نو الله ته پته ده ما ته د بل تصویر او د خلکو ته د ښودنې او د وینا څه ضرورت دی بیا او چې دا خلکو ته خی د دلیل د چې د ایمان نشته که د ایمان د خلکو هغه ځکه چې د هغه په زړه کې د خلکو اهمیت نشته که د ټوله دنیا ووایي چې ښه دی نو څه چل به وشي د ټوله دنیا به دته څه ورکړي که ورکوي خو د دنیا به ورکړي که نه نو د دنیا به د سره څومره پاتې شي خو د ده چې څومره عمر دی دومره به پاتې شي بیا به دنیا پاتې وي آخرت کې خو نشي ورکولی آخرت کې هغه څه ملاویږي چې الله دپاره وي الله دپاره او د الله تعالی کیمرې هر وخت آن دي که تیاره ده او که شپه ده او که یوازې ده او که څوک یې ګوري او که څوک یې نه ګوري او دلته یو خطرناک خبره بله هم یاد ساتئ چې هغه هم ډېره زیاته خطرناکه ده هغه دا چې شیطان خو په هرې لارې راځي انسان د نیکۍ نه د منع کولو دپاره کله خو انسان د ریا په بنیاد باندې سړی دغه مال ورکوي یا هر څه عمل چې کوي ورته تباه کړي ځکه چې ریا دپاره شي خو تباه شو خو کله کله انسان په زړه کې شیطان دا خبره واچوي چې دا خو ریا شوه وی نه کوي نو ریا نه بیا دومره ویروي چې بیا هغه نیکي نه کوي دا هم د ګورې د شیطان طریقه ده دلته د صدقې ضرورت نه ورکوم ما زړه کې خو ریا راغله هسې نه چې الله ناراضه شي دلته خو 2 رکعاته نفل دي ریا کې رانه شم دلته خو مې روژه ستله ریا کې رانه شم دا هم بیا د شیطان طریقه ده بیا د دې عمل نه ایساروي نو بیا طریقه څه ده طریقه دا ده چې کله ستا نیت راځي په زړه کې نو نیت خو زړه کې دی نو زړه کې خو دویم کس نه یو ته یو الله دیتا نو الته اراده الله ته پته ده کوشش کوه چې خلکو ته پته ونه لګي که ولګي یا خلک تعریف کوي هغه د هغې مسله ده کوي دی شل وارې خو دې کوي ته خو نه وایي که نه تا زړه کې خو نه ده تا خو مقصد نه ده تا خو الله ته پته ده او تا خو نیت شروع کړی د الله دپاره دی علي رضی یو وارې همدا پوښتنه وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې موږ ټول دا غواړو چې موږ د صفت وشي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې دا نه چې تاسو د صفت وشي مقصد دې څه و دا کار کولو د الله رضا وه او د الله رضا بس خبره ختمه شوه باقي که بیا خلک صفت کوي نو کوي دی د هغوی مسله ده د هغوی خپل اجر دی ځکه چې دا صفت هم اجر غواړي هغه د بهرحال نو الله فرمایي چې ولا یؤمنون بالله او ایمان نه راوړي په الله باندې او یو بله خبره هم ده په دې کې هغه ده چې هلته الله تعالی فرمایل چې مینه نه کوي الله تعالی په چا سره هغه چا سره چې هغه مختالا فخوره وي دینه یو آیات مخکې الله تعالی فرمایل دا کبرجنی
نو دلته هم د کبرجن دی، ځکه د دریا د پاره کوي. ولی کبرجن دی؟ ځکه چې د زړه کې دا خواهش دی چې خلق دې ما لوی وګڼي، خلق دې ما سخی وګڼي، خلق دې ما عابد وګڼي، د خلکو باندې خپل ځان اوچت ګڼونکی دی اصل کې. نو دا هم د کبر صفت دی. د عاجزي نه کوي، د ځان ټیټ ګڼلی یا په زړه کې دا وایي چې زه تا نه د شل وارې عاجز شم، خو چې الله ماته ښه ووایي، الله ماته ښه ووایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې الله د پاره ځان وغورځوي، الله به دی نه غورځوي، دی به اوچت کړي الله تعالی. او دا خو ایمان دی چې ورته تا ایمان په الله جوړ شو چې اوچتول غورځېدول بارکېدل کوزه کېدل خو الله په حکم کې دي، ما نور خلکو سره څه تعلق دی. الله دې موږ ته دقسې ایمان را نصیب کړي، امین. ولا بالیوم الاخر، او نه په ورځ آخرت باندې، ځکه چې د خو دا شته نه چې آخرت کې ماته اجر ملاو شي، د خو دنیا د پاره وکړل او الله دنیا ورم کړه، نو بیا سزا او سزا ډېره سخته ده. هغه ایمان خو هغه کې لاړو. ومن یکن الشیطان، او چا د پاره چې شي شیطان، له د هغه قرینا ملګری، یعنی دا د سزا ده چې د شیطان ملګری شي. او شیطان یوازې پیریانو کې نه، انسانانو پیریانو دواړو کې وي. قرآن په دې باندې دلیل دی، من الجنة والناس، پیریانو د انسانانو نه. نو داسې ملګري ورته بیا الله ورکی چې هغه بیا په دې ګناهونو، په دې بدیانو، په دې ریاو، په دې شرکونو، په دې ګندګیانو بیا بوخت کی او بیا کوي. نو الله فرمایي فساء قرینه، دا ډېر بد دوست دی د بیا. که د انسان په صورت کې د مقرر شوی پی او قرین ویل کی هغه شی ته چې سړی پورې اون خلی چې هغه نه ځانم نشي خلاصوي. که تاسو خیالي اکثر د کم خلک چې بځایه مالونه لګوي په اسراف کې، په تبذیر کې، په ریا کې، دا د ملګري ورته وایي دلته ولګوه، دلته ډېر وکوه، خلک به څه وایي او شابس او ځان تکړه کوه، دا او دا فلانه او دا پرټۍ دی او دا تنظیم دی او دا خلک دی او دا څه دی او دا څه دی. بیا هغه د شیطانان ملګري دي. او رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي دا عمر رضی الله عنه یو قول هم دی، هغه فرمایي چې تاسو انسان ګوري دغه دوستانو ګورئ، پته بیا لګي. نو الله دې موږ نیک خلق دوستان کی، الله تعالی دې موږ د خپل رضا لپاره نو مانس د کوي. والذین، او هغه کسان، ينفقون چې مالونه لګي، خرج کوي، اموالهم مالونه خپل. والذین، وکسان، ينفقون چې خرج کوي، اموالهم مالونه خپل، رئاء الناس د خبره د خودنه د خلکو، ولا یؤمنون، او د ایمان نه راوړي، بالله په الله باندې، ولا بالیوم الاخر، او ایمان لري په ورځ د آخرت باندې. ومن یکن الشیطان له، او چا د پاره چې شي شیطان د هغه قرینا ملګری، یعنی چا د پاره چې شي له هغه قرینا ملګری، فساء قرینا، نو ډیر بد دا ملګری. الله دې موږ داسې ملګرو نه بچ کړي.